درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. فلسطیني چارواکي وایي دا مهال مو 4400 زندانیان د اسرائیلو په بندیخانو کې اسیران دي چې 1544 په عمر باندې محکوم شوي دي. په زندانیانو کې 28 تنه مېرمنې او 155 تنه ماشومان هم شامل دي. سپینه معړۍ وایي تایوان باید د چین احتمالي یرغل ته چمتو وي. کابل کې ښځینه ترافیکي هم په دندو وګمارل شوي. پښتون سیاستوال او د چارو شنونکي افراسیاب خټک د یوې لیکنې په ترڅ کې ویلي په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوي خبرې د میاشتو په تېرېدو لا هم پایلې ته نه دي رسېدلې. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف ارمنستان ته خبرداری ورکړې چې د آذربایجاني خاورې پر ګنجه سیمه باندې وروستی خونړی برید دروند پور پرې کړي. نوموړي ویلي که څه هم ځواکونو یې تر دغه برید وروسته د ارمنستاني ځواکونو یوه سوخو 25 ډوله الوتکه رانسکوره کړې ده، خو په وینا یې دا کفایت نه کوي.